شریعت کې د رمضان المبارک دغه آخري جمعه چې کومه ده دې لپاره کوم خصوصي فضیلت یا خصوصي احکام شریعت نه دي شول دې رمضان المبارک آخري جمعه نه کوم خصوصي نبی علیہ السلام صحابه په زمانه کې نبی علیہ السلام کوم خصوصي فضیلت شولای نه کوم خصوصي عمل او احکام شریعت شولي یعنی دغه آخري جمعه چې کومه ده د رمضان المبارک دام لکه نور جمعه چې کومه دي د رمضان دام دغه ځان ته د دې فضیلت نه د دې لپاره کوم خصوصي عمل الله رسول شول نو خلق عادت بدعات جراسم چې په کومه خلقو کې دی غو عادت هر شي کې یا کمی کول یا زیاتوالی کول چې درسو بدعات ایجاد کړي نه هغه دغه څه قرار نه کړي نو په دې آخري جمعه لپاره بدعات جوړ یو بدعات خدا د چې دې جمعه ته وي جمعه الوداع دا نوم شریعت کې نس نبی علیہ السلام صحابه زمانه کې نس دا ورسته ایجاد شوی بیا په دې آخري جمعه باندې چیغي وي ډېر افسوس او د غم مزار کوي الوداع ناری په جمعاتو کې زړاوي پریادونه چې شاید روزه روانه ده روزه به بیا به درځي څنګه چې روزه دي نشي 12 میاشتې دی روزه یادان نه غواړي خوشاله چې روزه لاړ له اختر را روان نو که روزه زی خو البته بل نعمت دی الله را روان دی اختر روز را روانه ده دا دی الله نعمت نو چې روزه نه زی اختر به سره راځي بیا څه ضرورت یې درواغ زړه فریادونه یې درواغ غم روزه الله راولي روزه بیا یې الله دی دا د درواغو چغې الوداع او دا فریادونه دا زړای دا چې منافقت دا نه د کول پک تاسو د موبایلو کې به ګوري ډېر عجب ډرامې عجب فلمونه راځي بدعات اهل بدعات له طرف دا نه د پکار